زما د قرآن شریف قسم وي یو قدم نه په ساکېږم نه به ډارېږم نه به خرڅېږم او په تاسو کښې هم هغه پښتون زلمی چې د خپل وطن ننګ دپاره یو قدم نه پر ساکېږي او نه ډارېږي او ولاړ به وي د چا چا په قرآن شریف باندې قسم دی لاس پورته کوي چرته هم چې مظاهرې ورته راولي چرته هم چې بلوي هغه به کوئ زه خپلې خبرې لنډوم زه دا ادارې والا یا بل څوک یا دا دغې ادارې چې کوم چاپلوسان دي تاسو یې پانګولې نام یې چې درنه هېر نه شي او شکل یې چې درنه هېر نه شي وختونه راځي وایي چې ژوند د لکه د پلار دا خو په وار ده وار دې دی ته یې تېروه وار به مې راشي بیا به سره ګورو